السلام علیکم ګران اوریدونکو، په دې هیله چې رک روغ به یاست. یو ځل بیا هم ستاسې په درانه حضور کې له بېلتون وروسته د ناول له 5مې برخې سره حاضر شوم، په دې هیله چې تر پایه مې ملتیا وکړئ. د تېرې برخې وروستي لفظونه: بالاخره د یوه هفته هم تېره شوه. اصغر د ملاله ځانونو سره سم حرکت وکړ او د للمې د لیدو لپاره یې موټر ډېر ګړندی ځغلاوه. هغه غوښتل تر څو د للمې د ښوونځي تر وخته خپل ځان جلال آباد ته ورسوي او خپلې تږې سترګې د للمې په لیدو خړوبې کړي. نوې برخه: د للمې زړه له خوښۍ نه موجونه وهل. زړه یې غوښتل چې هوا وکړي، هر لیوري ته په چغو چغو ووایي چې نن مې جانان راځي، زما له سترګو تللی خوب راځي. خپلې د ښوونځي جامې د ملاله ځانونو سره سمې واغوستې. د لارې په اوږدو کې للمې هر لیوري ته کتل او هر یو موټر به یې له نظره تېراوه. ناڅاپه یو موټر یې مخ ته ودرېد. د للمې په څېره کې خوښۍ د برېښنا غوندې ځلېده، خو تل هغه څه نه کېږي چې موږ یې غواړو او انتظار یې کوو، ځکه همدا د ژوند اصول دي. ځینې وخت هغه څه کېږي چې زموږ په ګمان کې هم نه راځي. د موټر نه د اصغر ورور په داسې حال کې راښکته شو چې ټول وجود یې لړزې نیولی و. سترګې یې سرې او اوښتې وې. وحیدې چې ولید ژر یې مخې ته ورغله. د دې حالت په لیدو ډېره حیرانه شوه، خو هلک همداسې ګونګه ژبه لکه د یوې مجسمې په شان ولاړ و او خپلې 2 سترګې یې په للمه کې ګنډلې وې. وحیدې هغه له مړوند نه ونیو او ټکان یې ورکړ او د څه شوي کلمه یې ترې بار بار وپوښتله. د هلک شونډې وخوځېدې او په بنده ژبه یې وویل: اصغر، هغه ورور مې ټکر کړی دی. د للمې زړه ټکان وخوړ، وجود یې میږي میږي شو. د ټکر ټکي یې په غوږونو کې انګازې جوړې کړې، خو نور یې په وجود کې توان نه و او خپل هوش یې له لاسه ورکړ او د بېهوشۍ غېږې ته ولاړه. کله چې خپلې سترګې پرانیستې نو نظر یې پر سیروم ولګېد. بیا یې خپل څنګ ته وکتل. مشر ورور او مور یې تر څنګ ناست و. مور یې ژر هغه خپلې مهربانې غېږې ته رانږدې کړه او ورور یې ترې د صحت پوښتنه وکړه. خو للمې ته ناڅاپه د ټکر کلمه ور یاده شوه. اوښکې یې ګرېوانه ته سر شوې. فکر یې وکړ چې د هر څه به یو بد او ویرونکی خوب وي، خو نه، خپل د وجود کنټرول یې له لاسه ورکړ او له خولې یې لوړې او دردونکې چیغې ووتلې. دې حالت یې ډاکټران هم وارخطا کړل. ژر یې هغې ته د بېهوشۍ درمل ورکړل او بېهوشه پرېوته. د 2 ساعتونو په تېرېدو سره للمې بیا خپلې سترګې پرانیستې. تر ډېره یې سترګې همداسې په چت کې وچې نیولې وې. بیا یې ناڅاپه ورور ته وکتل چې د هغې سر ته ولاړ و. وروره، زه فکر کوم چې د لوږې نه داسې شوی یم. د خوړو لپاره یو څه راوړه که نه، زه ډېره وږې شوی یم. ورور یې هم ژر ووت او د خوړو پسې لاړ. مور یې هغې ته د جان او قربان په ویلو یې د هغې پر ویښتو خپل مهربانه لاسونه تېرول. للمه د چپرکټ نه پورته شوه او مور ته یې وویل: زړه مې په تنګ شوی، دلته مې ساه بندیږي. مورې، ما له دې کوټې وباسه. مور یې هم هغه د تازه هوا اخیستو لپاره د باندې وویستله.
للمې ژر ژر د روغتون هر طرف له سترګو تېراوه، تر دې چې د معلوماتو تر څانګې ځان ورساوه. خو مور په مخ کې څنګه د اصغر نوم او پوښتنه کړې وای. د څانګې مسؤل هغې ته په عجب ډول کتل، خو ژر یې فکر ته یو څه راغله او له بکس نه یې قلم او کاغذ راوویست او هر څه یې پرې ولیکل. بیا یې د جیب نه یو د سلګون لوټ راوویست او د کاغذ په منځ کې یې کېښود. خپلې مور ته یې څنګ ورکړه او د څانګې مسؤل ته یې کاغذ ورګزار کړ. مسؤل هم په ډېرې تلوسې سره کاغذ راپورته کړ، داسې لکه کومه بې ځایه تمه چې یې درلوده. خو کاغذ لوست وروسته یې خپل ځان او څېره جدي کړه او د کاغذ پر شی لیکنه وکړه. مسؤل هم په ډېر مهارت سره کاغذ ورکړ. للمې ژر کاغذ پرانیست. له لوستو وروسته یې حالت بدل شو. له سترګو یې اوښکې په سرو اننګو نورې هم زور واخیست او په شونډو یې مسکا په قرار خندا ته بدله شوه. له خوښۍ ژر مور په غېږ کې ونیوله. له خولې د شکر کلمې کثرت ته واوښتې. مور یې ډېره حیرانه شوه چې خدای مه کړه د لور مې اعصاب خراب شو. که څه که بیا یې په لاس نیولې کاغذ ته ورپام شو. مور یې په ډېرې حیرانۍ وپوښتل: ته ښه یې لورې، دا شکرونه د څه لپاره او دا کاغذ د څه شي دی؟ د للمې خوله په هغه دغه باندې سر شوه. مور یې وویرېده چې هسې نه د لیونو ګمان مې سم نه وي. د للمې چې ورپام شو غلې شوه او روانه شوه. د للمې زړه او پښو سستي پیدا کړه. له هغه ځایه د تېرېدو په حال کې وه چېرته چې د دې د زړه ټوټه پرته وه. په خپل زړه یې لاس کلک کېښود او زور یې ورکړ. زړه یې په خپلې بېوسۍ او ناچارۍ ډېره ودرېده او پښه نیولې ترې روانه شوه. د اصغر ټوله کورنۍ روغتون ته د هغه د لیدو او پوښتنې لپاره راغلې وه. ټول یې په وار وار پوښتنه وکړه. هر ځل چې د کوټې دروازه خلاصېده نو اصغر به ژر ور وکتل، خو هغه څوک چې یې غوښته نه به وه. له خولې به یې سړه او د مایوسۍ اسویلي ووته. زړه یې درد او غم پسې واخیست، خو وحیدې او کشر ورور یې د هغه پام ځان ته ور واړاوه او همدا چې موقع یې پیدا کړه نو په خندا یې ورته وویل: وروره تا خو سمه شپږیزه وهلې. اصغر حیران شو: څه وحیدې خورې؟ زما د موټرې ټکر اوس شپږیزه شوه، خو دا شپږیزه کیچ کیدی هم شي. بس دا به د کوم چا د دعا برکت و. وحیدې ژر خبره ور پرې کړه: نه وروره، په اصل کې مې مطلب پوی نه شوې. کومه شپږیزه چې دې وهلې، اول دعا کوم چې د شهزاد د شپږیزو په څېر خپل ځای ته ورسېږي، خو اوس له مانه کله خلاصېږي. کشر ورور یې له خندا نه ورته شین پروت و او وحیدې ته یې وویل: خورې اوس یې پرېږده، ګناه لري، مریض دی، مه یې ځوروه. وحیدې وویل: داسې خو امکان نه لري، خو زه د هماغې اول نه پویه وم، کوم وخت چې د هغې ښکلي نوم پوښتنه یې له ما وکړه. د اصغر زړه په تنګ شو چې دا تاسو دواړه څه وایئ. وحیدې وویل: زما خپل ورور زما په ملګري مین دی او زه خبره نه یم. اصغر په حیرانۍ خپل ورور ته وکتل چې کمقله یو راز دی هم هضم کولی نه شو. وحیدې وویل: ما ته چا نه دي ویلي. د دې راز نه خپله للمې پرده پورته کړې. بیا اصغر ته یې بې اختیاره له خولې د للمې بېهوشه کېدل ووتل. په اورېدو یې د اصغر رنګ تک ژیړ واوښت. شونډې یې وچې شولې او له چپرکټه یې ځان په ډېر مشکل سره رانیغ کړ. کېدای شي اوس به هم په روغتون کې وي،
زه باید ورشم او خپله للمه وګورم. ورور ژر هغه له مټ ونیوه او بیرته یې په چپرکټ کېناوه. وروره للمه ښه وه، ما یې له ډاکټره پوښتنه وکړه او هغه یې رخصت کړي. کور ته تللې ده. اصغر وحیدې ته وکتل او ویې ویل للمه به اوس ډېره خفه وي. خدای خبره په څه حال کې به وي. خورې ته د هغې څنګ ته لاړه شه او ورته ووایه چې زه پوره روغه او جوړ یم. بیا یې پر میز کاغذ ته پام شو. ژر یې راواخیست او په خپله خوله یې للمې ته د خپل صحت ډاډګیرنه په کاغذ ولیکله. وحیدې کاغذ واخیست او له ورور سره د کور په لور روانه شوه. هلته په رسېدو سره للمې ته کاغذ ورکړ. بیا یې د اصغر په شان هغه هم ښه ځوروله چې څنګه یې ترې خپله مینه او ورندارتوب پټ کړی دی. د وحیدې له تګ وروسته للمې د کائناتو مالک ته د شکرانې لمونځ ادا کړ او په ډېرې عاجزۍ سره یې ترې خپله مینه او د هغه سره د ټول عمر د یو ځای تېرولو غوښتنه وکړه. د ماسخوتن ډېره ناوخته و. تیارو هر لوری نیولی و. د للمې مور په انګړ کې ګرده تاوېده. د للمې او خویندو ورونو یې بېقراري او پریشاني دقیقه په دقیقه زیاتېدو وه. شېبه وروسته د انګړ دروازه وډبېده. ټولو د دروازې په لور منډې کړې. د دروازې په خلاصېدو چې څنګه د للمې د مور سترګې په خپل خاوند ولګېدې نو په ترخه او قهرجنه لهجه یې وویل دا څه کوې سړیه؟ د بچیانو خو دې وینې وچې کړې. شپه څومره ناوخته شوې. ټول د اندېښنو نه درته په انګړ کې ګرځېده. خاوند یې د هغې په اوږه لاس واچوه او ویې ویل زما خوږې بیا به داسې نه تکراریږي. په دې وخت کې مشر زوی وویل ښه نو چېرته وې پلاره؟ پلار یې ویل زویه دا زموږ همسایه چې دی ځوان زوی یې ټکر کړی و. زه یې هم پوښتنې ته ورغلم. د للمې د کشر ورور غږ هم پورته شو. هو زه هم خبر شوم. هغه اصغر چې دی هماغه موټر یې ټکر کړی دی. څومره ښکلی موټر یې و. هغه به خراب شوی وي. مور یې لږه په ترخه لهجه زوی ته وویل تا سره د انسان پر ځای د موټر غم دی. ښه دی چې هلک ژغورل شوی. موټر خو به بل هم پیدا کړي. د للمې زړه د پلار په دې ورتګ ډېر خوشحاله شو او دا کار د یو بل د کورنۍ د نږدې کېدو او پېژندو لپاره یو ښه ګام وباله. اصغر ته بیا له خوښۍ نه ځمکې ځای نه ورکاوه. کله حجرې ته او کله هم کور ته تللو. هغه د للمې د پلار په لیدو ډېر خوشحاله شو. د للمې پلار بیا خپلې مېرمنې ته وکتل. ښځې ګاونډي ډېر حقوق لري او پوښتنه کول یې حق دی. ته هم سبا ته ورشه او للمه هم بوځه. هلته به یې د خپلو خورلڼو سره ساعت هم تېر شي. د پلاره دا خبره یې د للمې زخمي زړګي ته سم ملهم و چې للمې ورته ډېر ضرورت لرلو. د ډېرې خوښۍ ډوډۍ هم ونه خوړه. بس بې قراره د یوې شپې سبا کېدو په تمه وه. آن د وړو ماشومانو غوندې د یوې شپې د خلاصون لپاره رب ته په زاریو وه. سبا سهار د للمې پلار د انګړ په منځ کې ودرېد او په لوړ غږ یې للمې ته غږ وکړ. للمه ژر له کوټې راووته. د پلار په لاس کې د میوې کارتن و او للمې ته یې ورکړ. للمې وویل پلار په دې کې څه دي؟ پلار یې وویل لورې د مریض پوښتنې ته باید تش لاس ور نه شئ. دا میوه هم در سره یوسه. للمې کارتن واخیست او کوټې ته ولاړه. خپل پلارجان ته یې ډېرې دعاوې وکړې. که هر څومره غریب او بې پیسو دی مګر زړه یې څومره لوی او موړ دی. للمې د اصغر د کور دروازه وډبوله. ټول وجود یې په لړزېدو شو. په زړه کې سخت ساړه راننوتل. شونډې یې وچې وچې کېدې.
د انګړ دروازه هم پرانیستل شوه او وحیده د للمې په لیدو ډېره حیرانه شوه او ښه ټینګ روغبړ یې ورسره وکړ. خوله یې له خوښۍ هېڅ نه راټولېده. للمې باور مې نه راځي، تا او هغه هم زموږ کره. ګرانو اورېدونکو، دا به د بېلتون وروسته د ناول 5مه برخه. تر بیا او بلې برخې تاسې په پاک او مهربان رب سپارم.